هغه شپه عجیبه وه. په هوا کې یو خاموشي وه، لکه څنګه چې کوم بد شی را روان وي. احمد په سترګو کې غوسه وه. نن زه هغه نه پرېږدم. هغه کور خالي و، خو عجیبه خبره دا وه چې هلته تل رڼا بلېده. خلکو ویل هلته مه ځئ، هلته یو څه شته. خو احمد ته په دې خبرو باور نه و. هغه یو زړور هلک و او رښتیا پوهېدل یې غوښتل. یو ورځ هغه خپل ملګري علي سره هغه کور ته مخامخ ولاړ و. هوا تیزه وه، د ونو غږونه عجیبه ښکاره کېدل. علي وویل یار واپس ځو، زه ښه نه احساسوم. خو احمد وخندل او ویل ډارېږه مه، نن به رښتیا معلوم شي. لکه څنګه چې هغو دروازه خلاصه کړه، دننه نه یو سړه هوا راووتله. دروازه په آرامه سره خلاصه شوه او یو عجیبه بدبو بهر راغله. دننه مکمل خاموشي وه. احمد خپل موبایل لایټ آن کړه او دواړه دننه داخل شو. په دیوالونو باندې زاړه نښې وې او ځمکه باندې ډېر ګرد جمع و. داسې ښکاره کېدل چې کلونه وشول چې دلته هیڅوک نه پاتې کېږي. ناڅاپه پورته کمرې نه آواز راغی. علي له ویرې ولړزېده. دا څه و؟ احمد وویل هیڅ نه و، شاید هوا وه. دواړه په آرامۍ سره د زینو په طرف روان شول. هر ګام سره آواز کېده، لکه څنګه چې هغو پورته ورسېدل. دروازه په خپل ځای بنده شوه. علي چیغې کړې احمد دروازه بنده شوه. هغو د خلاصولو کوشش وکړو خو دروازه نه خلاصېده. ناڅاپه په کمره کې یو څیره ښکاره شوه. احمد ساه بنده شوه. هغه وویل هلته څوک دی؟ هغه ځواب نه ورکوه، خو هغه څیره په آرامۍ سره د هغو په لور راتلل پیل کړل. ناڅاپه یو وحشتناکه چیغه وشوه. کمره کې رڼا ښکاره شوه او هغه څیره اوس واضحه شوه. د یو زړې بوډۍ ښځه وه چې مخ یې وحشتناک و، سترګې یې خالي او موسکا یې عجیبه وه. هغه ښځه ژوندۍ نه وه خو بیا هم روانه وه. علي چیغې کړې او تېښته یې وکړه، خو ناڅاپه هغه ولوېده. هغه بوډۍ ښځې د هغه په لور نږدې شوه. احمد چیغې کړې نه. هغه علي ته د ژغورلو لپاره مخکې شو، خو لکه څنګه چې یې لاس مخکې کړو علي غایب شو. کمره خالي شوه او احمد یوازې پاتې شو. د هغه دماغ کار پرېښو. هغه چیغې وهلې علي علي، خو هیڅ جواب نه راتلو. اوس هغه یوازې خپل ځان ژغورلو په فکر کې و. هغه د دروازې په لور منډه کړل، خو دروازه په خپل ځای خلاصه شوه. هغه ډېر زر ښکته منډه کړه، خو لکه څنګه چې بهر ورسېده هغه ودرېده. بهر تیاره وه او هماغه کور بیا مخ ته و. احمد پوه شو چې هغه لا تر اوسه هم له هغه کور نه بهر نه دی وتلی. هغه په آرامۍ سره وویل اوس ته له دې ځای نه نشې تلی. احمد چیغې پورته کړې او بیا ناڅاپه هر څه خاموش شو. بله ورځ خلکو هغه کور ته مخامخ احمد موبایل ومونده، خو احمد هیڅکله پیدا نه شو. خلک نن هم وایي هغه کور خالي نه دی. ځینې ځایونه داسې وي چې ورته تلل اسان وي، خو بیرته راتلل ناممکن.